أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درم ایسا د صورت کی قتال مسئلہ د جہاد فی سبیل اللہ پیانی دلا. قوانین ذکر کیدل د فرض امن، قانون د قصاص جاری کی چې په ملک کې امن ناشي، دا غي وضاحت مخکې بیان شو. میراث تقسیم کوي په شرعي طریقې باندې، دا غي وضاحت مخکې بیان شو. دا بل حکم سیاسی اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا صوم، مسئلہ دا روجی. ابن عاشور رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی پا عبادتونو کی روجہ دا سے عبادت دے چی بدے سرا دا نفس تزکیہ رازی، پاکوال رازی، او پروجی کی اصلاح دا افراد دا فردن پردن، او دا افراد نبیا اجتماع جوڑی. نردی و جندا حکم پا اموری سیاسی و اجتماعی و کدے کلچی اصلاح دا افراد راغلن پا خپل اجتماع سی کی. ربط دی آیت دا من قبل سردارے مخ کی آیتونو کی اللہ تعالی د بیر درې ارکان ذکر کړل. په بیر کې درې ارکان د اسلام الله تعالی ذکر کړل: ایمان، منځ او زکات. نو صلی الله تعالی ذکر کوي په بیر کې څلورم رکن د اسلام چې هغه روزه ده. ایمانیت ذکر شول، اقامت الصلاۃ ذکر شو، دغه سی ایتاء الزکات ذکر شو. نو پارکانو د اسلام کې څلورم رکن هغه روزه ده. اوس ته روزي بیان کی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، دا یا ایها الذین آمنو دلالت کوي په دې باندې چې روزه نیول دا تقاضا د ایمان ده. چا کی ایمانی نو هغه روزه نسی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام پرز کړل شوی دا پتا سبحانه روزی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پرز کړل شوی وی پاکستان باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون درفار چې پرهیزګاران شئ، درفار چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړئ. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبا فمانا د فریضه سره. صیام په اصطلاح د شریعت کې صوم څه ته ویل کی؟ معنا لغوی د صوم امساک ده، امساک ما. په اصطلاح د شریعت کې تاسو ویل دي ځان بندول، ځان منع کول د خوراک سکاک او زنانه تا د نزدېکت نه. داغه مفتراتی ثلاثه ظاهری دي او د دې سره سره ځان منع کول، ځان بندول د ګناهونو نه چې هغه امساکی باطینی دي. سره د نیت نه د طلوع الفجر نه تر د غروب الشمس پورې د فقه ټولو کتابونو دغه تعریف ذکر کړی. روزه دغه تویل کی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پرس کړل شوی وا فاکسان باندې من قبلکم چې مخکې استادونه. ذکر هم پسرینو دعا اقوال لی دا تشبیه پس کی را مخکینو سره
یو قول د مفسرینو دا دی چې دا تشبیه صرف په فرضیت کې ده او پیدر تشبیه دا ده پروژه دا د مشقت عبادت ده. نو کله چې دا ذکر شول چې دا فریضه په مخکینو امتونو کې هم وه نو په دې سره اسانی راغله. د سویری د کتابونو کې وی البلوا اذا عمت سهلت، کله چې بلوا عام شي نو هغه بیا آسان شي. نو کله چې الله تعالی ویل چې دا په مخکینو امتونو باندې هم فرض شوی و نو آسانی پکې راغله. ځکه دا د مشقت عبادت دی خو یوازې په تاسو باندې نه ده بلکې په مخکینو باندې هم فرض شوی و. دویم قول مفسرین دا دی چې دا تشبیه دا پشمار کې بیا پدې کې مختلف اقوال دي خو غوره قول پدې کې دا دی چې دا لکه څرنګه چې د رمضان مبارک د میاشتې روزې په دې امت باندې فرض دي نو په مخکینو امتونو باندې هم دغه فرض وي. خو لیکن یهود او نصاراو په هغې کې رضان نه کمی او زیاتې کړی نصاراو په هغې کې رضان نه زیاتې کړی 50 ورځې روزې به هغې نیولې. او بعض علماء ذکر کړی دي چې نه کما کتب علی الذین من قبلکم دا تشبیه پشمار کی دا او پاغي باندې 3 ورځې روزې نیول دا لازمو. د میاشتې 14 14 او 15 هغې ته ایام بیض ویلی کېږي. او بیا د رمضان مبارک د میاشتې په نیولو سره د هغې نسخه راغله. اوس په دې امت باندې د رمضان مبارک میاشتې روزې فرض دي او ایام بیض د هرې میاشتې 14 14 15 هغه روزې نیول دا سنت طریقه ده. او په حدیث مبارکو کې راغلی دي چې په هر میاشت کې کله مؤمن مسلمان روزې نسی کانا کصیام الدهر دا داسې دي لکه ټوله زمانه چې روزې نسی. دغه حدیث باندې ځان پوهه کوي. کانا کصیام الدهر ځکه دي چې د دې امت خصوصیت دا دی چې الله تعالی دې امت ته یونی کی پلس ورکوي. په میاشت کې چې 3 روزې ونیسي دا داسې ده لکه 13 ورځې روزې چې نیولې. نو بیا په هر میاشت کې کانا کصیام الدهر. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وصیت کړو د 3 خبرو. یو دا چې په هر میاشت کې 3 روزې نسه او دویم دا چې د ساخ په وخت کې 2 رکعات مونځ کوه دا مه پرېږده او دریم دا چې د وده کېدو نه مخکې ویتر کوه. دوی دا وصیت راته کړی دا وده کېدو نه مخکې ویتر کول یا پرېښودل دا یو اوږده موضوع ده. حاصل د هغې دا دی د چا چې په ځان باندې یقیني د تهجد د پاڅېدلو د هغه لپاره بهتره طریقه دا ده چې هغه ویتر د تهجد نه وروسته وکړي. په صحیح احادیثو کې د هغې ذکر راغلی دی. او د چا چې په ځان باندې یقین نه وي عادت نه وي د تهجدو د هغه لپاره بیا په کار دا ده چې هغه ویتر د وضو کېدو نه مخکې وکړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوي دي په تاسو باندې روزې نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض کړل شوي وي په هغه کسانو باندې چې مخکې وو ستاسو نه. من قبلکم نو مراد ټول امتونه دي د آدم علیه السلام نه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول امتونه تی مراد دي. یعنی هیڅ یو سماوي دین هغه روزې نه خالی نه و. ځکه په حدیث د بخاری کې راغلی دی بنی الاسلام علی 5 په هر زمانه کې د هر نبی په وخت کې اسلام د اسلام 15 ارکانو یو په ارکانو کې روزه و. نو الذین من قبلکم نو مراد ټول امتونو. او بعض مفسرین لیکلی دي
چې د الذین من قبلکم نه مراد صرف یهود او نصارا دي، بس داغي په امت کې روزه فرض و. لعلکم تتقون دې لپاره چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړئ. لعلکم تتقون پروژی سره د انسان خواهشات هغه کمیږي، او کله چې خواهشات کم شي شهوات کم شي په خواهشاتو سره ګناهونه پیدا کیږي، او پروژی سره خواهشات کمیږي نو تقوا او پرهیزګاری په انسان کې راځي. لعلکم تتقون. دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اے ځوانانو د چا چې وس او طاقت کیږي هغه دی نکاح وکړي، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. دا نظر او د عورت د پاره حفاظت دی. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. او څوک چې د نکاح وس او طاقت نه لري هغه دی بیا روزي نسی، دغه دی باندې خواهشات ختمي. لعلکم تتقون. د دیو جنبل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة. روزه دا ډال دی، دا د ګناهونو نه د بچ کېدو لپاره یو ډال دی، دغه سي د جهنم د عذاب نه دا یو ډال دی. لعلکم تتقون دې لپاره چې پرهیزګاران شئ. یو بل معنا ذکر کړی دا غرایب التفسیر، هغه وی لعلکم تتقون الاکل والشرب ایاما. دې لپاره چې پتا سو باندې د رمضان مبارک روزي پر شوی دی. لعلکم تتقون الاکل والشرب ایاما. دې لپاره چې ځان بچ کړئ د خوراک سکاک نه په ورځو د روزو کې، د صبح صادق نو اخلا تر د غروب الشمس پورې. تتقون الاکل والشرب ایاما. غرایب التفسیر دغه ذکر کړی ایاما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دی آیت کې الله تعالی د روزي مدت ذکر کړي، او بیا د روزي د رخصت د پاره الله تعالی عذرونه ذکر کړي او حکم د فدیه ذکر کړي. نو درې خبرې شولې په دې آیت کې. یو د روزي مدت الله تعالی ذکر کړی دی ایام معدودات، او دویم د روزي د ماتولو د پاره عذرونه، او دریم الله تعالی ذکر کوي حکم د فدیه. دا درې خبرې شولې په دې آیت کې. ایام معدودات دې په عبارت کې تقدیر دی صومو ایام معدودات. روزي ونیسئ روزي ایام معدودات ورځې دې شمارلې شوي. مفسرین ذکر کړی دي معدوداتین فمانا د قلائل سره دی، یعنی کم ورځې دي مړه دومره ورځې خو نه دي چې تاسو ساډوب کړی. ایام معدودات صومو ایام معدودات. روزي ونیسئ ورځې دې شمارلې شوي، د شمار ورځې دي. نو کم شی چې شمارلې کېږي دې کې اشاره د قلت ته، افسانوالی تب کی اشاره ده. فمن کان منکم مریضا نسوک چې وي ستاسو نه مریض نه جوړه دی، او علی سفرین یا دی په سفر باندې. دې په عبارت کې تقدیر دی فافطر. او د مریض نه مراد کم مریض دی؟ مفسرین لیکلی دي دا مریض نه مراد هغه مریض دی چې په روزو په نیولو سره تکلیف او مرض زیاتیږي یا د هلاکت خطر وي چې دا مړ شي. بس دریم تاسو د فقه په کتابونو کې ویلي دي او یا خطر ده د زیاتېدو د مرض. ماهر طبیب ډاکټر مسلمان تقوادار پرهیزګار هغه ته وایي چې ته روزه مه نیسه. طبیب دی هغه مسلمان هم دی او په دغه مرض باندې پوهېږي، ماهر دی. هغه ته وایي که تا روزه ونیوله نو یا هلاک کېږي مړ کېږي، ځکه دوایي ترې ضرورت دی چې بار بار دوایي استعمال کړي. او یا
هلاکت خونی خولی کنا هغه مرض زیاتی او یا دا قول په کوم ذکر کړی دی فقهاو یا پروجی نیولو سره تاخیر راځي په شفا کې لکه ډاکټر وتوي مثلا کته روجی اونی سینو تو په 2 میاشتو کې جوړیږي او کروجی دی اوننی ولې دوايي دی استعمال کله ټیم په ټیم باندې نو تبشل ورځ کې خشي بس در پر بیا جایز دی چې دا فافطر د روجمات کې وي او علی سفرین او یا په سفر باندې سفر نو مراد سفر شرعی دی اته سلويخ میله اته او یا کیلومتر دغه نه جوړي نو یا سو په سفر باندې فافطر دې په عبارت کی تقدیر دی بس هغه روزه فریق دی روزه ماته کی فعدة من ایام اخر فعليه عدة من ایام اخر نو په د باندې لازم دی شمار اول د نور ورځو دې کې عبارت کی تقدیر دی للقضاء د قضا راوړل لپاره دا بشمار کوي د نور ورځو دې لپاره چې بیا قضا راوړي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او فاغ کسانو باندې چې طاقت نه لري د روزو د نیولو فدیه فدیه د طعام مسکین چا خوراک ورکول دی مسکین ته دی آیات کې لږ اشکال لري چې دی آیات معنی او مقصد سره ډیر په اختصار سره تایم ډیر توجیهات به کوم په سرینو دې کې وګورئ وعلى الذين وپاکستان باندې یطيقونه چې هغه طاقت لري د روزو د نیولو فدیه طعام مسکین فدیه دا چې هغه خوراک ورکول دی مسکین ته ظاهری معنی هم د قرد آیت نو سوال دا راځي چې څوک طاقت د روزو د نیولو لري نو څنګه هغه فدیه ورکړي دا غینه تاسو یو جواب کوي د دې جملې مقصد دا دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کړی دی وای دا په ابتدا د اسلام کې و کله چې په ابتدا د اسلام کې روزه فرض شوه سره د روزي د نیولو د طاقت نه اجازه تو کسو روزه نسی هم صحیح او کسو روزه نه نسی بلکې فدیه ورکړي نو دا غیر فارم جواز دی نو دا د ابتدا د اسلام خبره ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت ذکر کړی دا د ابتدا د اسلام سره تعلق ساتي نو په ابتدا د اسلام کې د روزي حکم چې کله راغی نو بس دا اجازت هم او کسو روزه نسی هم صحیح او کسو روزه نه نسی بلکې اغا د روزي په ځای باندې فدیه ورکړي هم جایز ده نو معنا هم د قوقې دا څنګه چې تاسو ته ما وکړه وعلى الذين وفاكسان باندې فدیه یطيقونه چې طاقت لري د روزي د نیولو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دی خوراک چا فدیه ورکول دی چا خوراک دی مسکین ته خوراک ورکول دی مسکین ته نو دوانه جایز دا حکم بیا منسوخ شوی بنا په دې قول باندې دا حکم بیا منسوخ شوی هغه منسوخ شوی په سبانه دی من شهیدا منکم الشهر فلیصمه هغه باندې بیا دا حکم منسوخ شو اولنې قول دغه دی دویم قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی هغه وی په دې آیات کې او دغه سید علی رضی الله تعالی عنه هغه وی دې آیات کې الله تعالی حکم ذکر کړی دی دا آیات په بارا د ډیر بوډا سړی کې ضعیف دی یا ډیر بوډای زنانه ده ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی وای هغه ضعیفه بوډا سړی یا بوډای زنانه ضعیفه چې هغه د جوړېدو امید نه لري بالکل ضعیفه دی دا حکم دا غیر لپاره دی ته جوړېدو امکان نشته ری بس ختم دی ویخي بعد یو نیم مریض داسي لکه مثلا ځوان سړی دی ځوان خدره نو کاغه مریض همي خدای د جوړېدو امکاني کنه وس اتیا کال عمر دی 90 کال عمر دی او مریض دی روزه نشي نیولې نو دا حکم دا چا لپاره ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی او دغه سید دې سره علماء ذکر کړی دی حامله زنانه ده یا مرضعه زنانه ده هغه زنانه چې هغه حمل دی
د ماشوم د ضایع کېدلو او یا د هغې د هلاکت خطر ای یا مرضعه زنانه ده چې ماشوم ته پی ورکوي شوده ورکوي نو اگر که هغه د تکلیف سره د سخت تکلیف سره روژه نیولی شي خو لیکن د هغې لپاره دا حکم دی چې هغه روژه ونه نیسي او فدیه ورکوي نو دا هم جواز لري وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين د ډیر سختۍ سره او د تکلیف سره هغه روژه نیولی هم شي خو لیکن که روژه یې ونه نیول او فدیه ورکړه نو دا جواز لري خو دې کې بیا سوال دا راځي دا بالکل بوډا ضعیفه دی او یا مرضعه زنانه ده چې هغه خرابېږي نو بیا خو یطیقونه ویل نو پکار بلکې لا یطیقونه ویل پکار بله یطیقونه معنی دار چې طاقت لري نو بالکل بوډا سړی دی یا بوډۍ زنانه ده یا مرضعه ده یا حامله ده نو د هغې لپاره اله جواز لري چې هغه طاقت نه لري نو یطیقونه دلالت په اثبات باندې کوي په نفي باندې خو نه کوي که مختلف جوابونه مفسرینو ذکر کړي دي یو جواب دا دی چې یطیقونه کې لا دې کې مقدر دی وعلى الذين وفاقسانو باندې لا یطیقونه چې طاقت نه لري د روژې د نیولو فدیه ده طعام مسکین چې هغه خوراک ورکول دي مسکینانو ته یو قول لغه دویم قول مفسرینو دا دی اطواقا یطیقو باب فعال له او د باب فعال په خاصیاتو کې تاسو اصول اکبری کې ویلي چې یو خاصیت د باب فعال دا سلب ماخذ دی سلب ماخذ اطواقا یطیقو د دې ماخذ سره مصدر طاقت نو طاقت نه پکول معنا د پرې کې نو علی الذین فاقسانو باندې یطیقونه چې طاقت داغه سلب شوی طاقت داغه ختم شوی دی بالکل لا پکړو مقدر نه دی دا خپل نحو او سر په پاخه کوي دې ځکه دا مثال ذکر کړي او دریم جواب ذکر کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی وی طاقت لفظ په هغه ځای کې استعمالیږي چې قدرت د یو کار وی خو سره د ډیر مشقت نه قدرت شته دی خو سره د ډیر مشقت نه بوډا سړی دی نو کزان بیخي وجنی نو دا روژه کېدی شي ټینګم کې وای نیسي یا مرضعه ده یا حامله ده نو که ډیر مشقت او تکلیف برداشت کړي نو دا روژه نیولی شي وای طاقت لفظ په هغه ځای کې استعمالي یو بل معنا ذکر کړی ده شاه ولی الله رحمت الله علیه الفوز الکبیر کې تاسو هغه ویلی دي وای وعلى الذين يطيقونه وای په دې کې اشاره ده صدقۃ الفطر په دې کې اشاره ده وای مخکې خروجه ذکر شوله شهر رمضان مخکې ذکر شوله یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعلى الذين يطيقونه واسداد فدیه حکم دی صدقۃ الفطر نو معنا دا ده وعلى الذين وفاقسانو باندې یطیقونه چې هغه طاقت لري د صدقۃ الفطر فدیه هغه فدیه ده طعام مسکین چې خوراک ورکول دي مسکینانو ته وې دا مناسبت دا ده چې مخکې روژه ده نو په روژې پسې بیا صدقۃ الفطر سرسایه ورکول په هغې پسې نو دې کې هغې ته اشاره ده بهر حال هر یو قول چې شي دغه مقصد ده چې دا کوم ویلی شو وعلى الذين يطيقونه وکسان چې هغه طاقت نه لري د روژې د نیولو فدیه لازم د پاغه باندې فدیه طعام مسکین چې خوراک ورکول دي مسکین ته نو د یوې روژې فدیه هغه د یوې سرسایه په مقدار باندې ده یوه سرسایه تاسو ویلي دي او کم 2 سیره غنم نیم سوا غنم دی او یا یو سوا وربشي یا وسکی او یا کجوري نیم سوا تقریبا فوکم 2 سیره جوړي که 2 سیره ورکیم خبره دا غي هر څومره قیمت چې په هغه وخت کې جوړیږي وسغه ده فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا چاچی په اخلاص او خوشحالي سره وکړل نیکی فهو خير له نو دا ډیر پیدامن ده داغه د فاره دا غوړه ده د در فاره ومن تطوع خيرا د دین مراد څه شي
یو معنا دی کی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی من تطوع خیرا مراد درې نس شری وای من تطوع خیرا بالزیادة على القدر المذکور فی الفدیة. دا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې من تطوع خیرا بالزیادة على القدر المذکور فی الفدیة د یوې روجی فدیه اغا خوراک ورکول دی مسکین ته. یو تاسو ته ویل چې نیم سوع د غنمونه او یا فورا سوع د کجورو یا د وربشو او یا د وسکونه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې یو مسکین ته دوه ټیمه خوراک ورکول دی. معالم التنزیل د ذکر کړی دوه ټیمه یو مسکین ته دوه ټیمه خوراک ورکول دا طعام مسکین دا د یو د یوې روجې فدیه بستغه. نو من تطوع خیرا چا چې په خوشحالی او په اخلاص سره وکړله نیکي فهو خیر له نو دا به یې غوره د ده لپاره. د یوې روجې فدیه د یوې روجې دوه فدیې ورکړلې. یو مسکین ته دوه ټیمه خوراک دی که نه یا نیم سوع دی اوس د دوه سوعه ورکړل د غنم. د یوې روجې ډبله فدیه ورکړله. د 15 روجې وخوړلې مثلا د هغې 1000 روپۍ راتللې د 2000 ورکړلې. ومن تطوع خیرا بالزیادة على القدر المذکور فی الفدیة په فدیه کې چې د مخکې کم مقدار ذکر شوی دی ردې نه زیاتی ورکړله دغه تی مراد دی. او دویم قول مفسرینو دا دی چې نه بس دا عام دی هر نیکی ردې نه مراد ده. من تطوع خیرا هر هغه عمل تی مراد دی چې د هغې حسن ثابت وي په دلیل شرعي سره بس هر هغه چې د هغې خیریت د هغې فایده او د هغې حسن ثابت وي په دلیل شرعي باندې هر عمل چې دی. ومن تطوع خیرا چا چې په خوشحالۍ او په اخلاص سره وکړل نیکي نو دا غوره ده د ده لپاره. وان تصوموا خیر لکم او روجې نیول دا غوره دي ستاسو لپاره. وان تصوموا خیر لکم د دې څه مطلب دی؟ ډېر اقوال لی خو لیکن اسان قول دا دی وان تصوموا خیر لکم حامله ده مرضعه ده یا بوډاګان دي که سره د مشقت نه روجه ونیسي نو دا غوره دي د دې دپاره سره د مشقت نه ونیوله. حاملې مرضعې ته خو اجازت وشو که نه یا په حالت د سفر کې څوک هغې ته اجازت وشو یا یو څوک مریض دی خو لیکن د هلاکت امکان نشته چې دا هلاک شي البته تأخیر راځي په علاج کې په شفا کې روجه یې ونیوله. الله تعالی وایي دا روجه نیول د لا بیا هم غوره دي. وان تصوموا خیر لکم. یو قول مفسرینو دغه دی. دویم قول امام راضي رحمة الله علیه ذکر کړی دی وان تصوموا خیر لکم وایي دا خطاب دی عام او ټولو مسلمانانو ته د فرض روجو د نیولو. وان تصوموا خیر لکم روجی نیول دا غوره دي ستاسو لپاره. داسې نه چې روجی نه نیسئ نه روجی نیول د لپاره روجه کې غوره دي روجی ونیسئ دا ستاسو لپاره خیر دی. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. تفسیر سراج المنیر وایي ان کنتم تعلمون ما فی الصوم من الفضیلة که تاسو پوهیږئ چې په روجه کې څومره فضایل دي غوړوالی دی اجر او ثواب دی. ان کنتم تعلمون ما فی الصوم من الفضیلة. او دغسې وایي ان کنتم تعلمون براء الذمة که تاسو پوهیږئ چې په دې کې څومره فضیلت دی او په دې باندې ذمه هم فارغېږي. ما فی الصوم من الفضیلة و براء الذمة. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په هغې کې داسې میاشت ده چې شروع شوی دی په هغې کې نازلېدل د قرآن کریم. ربط د آیت د ما قول سره دا دی مخکې آیت کې الله تعالی ویل په تاسو باندې روجې فرض شوي دي نو دې آیت کې تعین دغه میاشتې کوي په کومه میاشت کې روجې فرض شوي دي نو هغه میاشت رمضان مبارک ده.
شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شي چې شروع شوی دی په هغې کې نزول د قرآن کریم. شهر رمضان دا د رمز نه اخیستلی شوی دی په معنا د سوځېدلو سره، په معنا د سوځولو سره. رمضان ته رمضان ځکه ویلی کېږي مؤمنان مسلمانان په دې کې د الله تعالی عبادتونه کوي او بیا روژه پکې لوی عبادت دی، په هغې باندې ګناهونه د مؤمن مسلمان سوځېږي، د دې وجې نه ورته ویلی کېږي رمضان. نور اقوال هم پکې شته د مفسرینو. انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن. د ترکیب په لحاظ سره په دې کې ډېر اقوال دي مفسرینو. یو قول لته ویم شهر رمضان دین مخکې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره المکتوب علیکم صیام شهر رمضان، پرس کړل شوی دی په تاسو باندې روزي نیول د میاشتې د رمضان. الذي داسې میاشت ده انزل فيه القرآن المکتوب علیکم صیام شهر رمضان. انزل فيه القرآن دری سمانه ده. نو یو قول ذکر کړی دی سفیان ابن عیینه، امام ابن کثیر او امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې قول ذکر کړی دی، ډیر بهترین قول دی. وی انزل فی فضله ووجوب صومه القرآن. سفیان ابن عیینه وی الذي انزل فيه القرآن انزل فی فضله ووجوب صومه القرآن. میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن انزل فی فضله چې نازل شوی دی په فضیلت د روژې کې او نازل شوی دی په فرضیت د روژې د فرضیت په باره کې قرآن کریم. میاشت رمضان هغه ده چې د دې رمضان مبارک د میاشتې په فضیلت په باره کې او د فرضیت په باره کې د قرآن کریم آیاتونه نازل شوي دي. دا بیخي بل شان کې تفسیر دی. اوس دا بل خبره کوم هغې ته راځم. خو سفیان ابن عیینه یو تفسیر دا کړی او ډېر بهترین تفسیر دی. انزل فی فضله ووجوب صومه القرآن. د رمضان مبارک میاشت هغه ده چې د دې میاشتې د فضیلت په باره کې او د دې د فرضیت په باره کې قرآن نازل شوی دی. کتب علیکم الصیام د قرآن د دې فرضیت په باره کې نازل شوی دی که نه؟ انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر په څه کې ده؟ په رمضان مبارک کې ده. نو د رمضان مبارک د فرضیت په باره کې او د دې فضیلت په باره کې قرآن کریم نازل شوی دی. یو تفسیر دا دی. ابن کثیر دا دغه کړی تفسیر او امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هم دغه تفسیر ذکر کړی دی. دویم معنی او دویم تفسیر او دویم مقصد د دې آیات دا دی شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دغه میاشت کې قرآن. میاشت فضیلت او یا فرضیت خبره ته نه کوم. انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دغه میاشت کې قرآن. بیا په دې باندې سوال او د هغې جواب. سوال دا دی چې په صحیح احادیثو سره او په صحیح روایاتو سره ثابت دی چې قرآن کریم په 30 کاله کې نازل شوی دی نجمن د موقع او د محل په مناسبت باندې. نو څنګه الله تعالی وی انزل فيه القرآن په میاشت رمضان کې قرآن نازل شوی دی؟ نو قرآن خو په 30 کاله کې نازل شوی او د رمضان مبارک میاشت خو یوه میاشت ده. نو د هغې تاسو 2 جوابونه وکړئ. آسان جوابونه دي او ډېر بهترین جوابونه دي. یو تاسو ما په ترجمه کې خبره خلاصه کړله. انزل فيه القرآن څه معنی ده؟ کان ابتداء انزاله فی شهر رمضان چې شروع شو ابتداء فيه انزاله. کدا عبارت لیکیم صحیح دی ابتداء فيه انزاله بس دا آسان عبارت دی دغه ولیکئ. غرائب التفسیر دغه عبارت ذکر کړی
او دغه سی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. یو جواب دا شو شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې شروع شوی دی پاغي کې نازلېدل د قرآن کریم. نو د قرآن کریم نازلېدل پر رمضان مبارک کې شروع شوی دی، دا نه چې ټول قرآن په دې روزه کې نازل شوی دی. دویم جواب ذکر کړی دی غرائب التفسیر، هغه وی انزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في شهر رمضان. د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قرآن کریم په یو ځای باندې نازل شوی دی په میاشت رمضان کې. ثم نزل به جبريل عليه السلام نجما نجما، او بیا د اسمان د دنیا نه جبريل علیه السلام قرآن کریم راوړی دی لګ لګ په 30 کاله کې. دغه صحیح دغه شوله انزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في شهر رمضان. د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په یو ځای باندې نازل شوی دی، هغه په میاشت رمضان کې. او ثم نزل به جبريل عليه السلام نجما نجما، او بیا جبريل علیه السلام د اسمان د دنیا نه نبی علیه السلام ته لګ لګ راوړی دی. دغه بهترینه توجیه ده. غرائب التفسیر دغه ذکر کړی دی. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی چې شروع شوی دی پاغي کې نزول د قرآن کریم. هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، وبینات من الهدى او ښکار خبرې د هدایت دی. وبینات من الهدى ښکار احکام د هدایت دی. والفرقان او فرق کون کې پمین د حق او د باطل کې. قرآن داسې کتاب دی چې په دې باندې د حق او د باطل پمین کې فرق راځي. هدى للناس وبینات من الهدى محکم هدى ذکر شوی او بیا من الهدى ذکر شوی. مفسرینو دا غي فرق ذکر کړی دی، وای د اول نه مراد اصول او عقاید دی، او د دویم نه مراد فروع او احکام تی مراد دی. هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، یعنی پدې کې مسائل د پدې کې اصول او عقاید بیان شوی دي. وبینات من الهدى او کار خبرې د هدایت دی، یعنی فروع او احکام پکې بیان شوی دي. فرق کوي دی طریقه باندې بیا پوهیږي. نور اقوالم کې علماء شته دي. والفرقان او فرق کون کې پمین د حق او د باطل کې قرآن داس کتاب دی چې د حق او د باطل پمین کې فرق کوي. فارقا بین الحق والباطل مولا علی رحمت الله علیه دغه معنی کړی. دغه سی وی فارقا بین الحلال والحرام، په قرآن سره د حلال او د حرام فرق شوی دی. دغه معنی ذکر کړی دا مولا علی رحمت الله علیه. والفرقان هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، یعنی په دې کې اصلاح د عقیدو د خلکو ده. وبینات من الهدى او ښکار خبرې د هدایت دی، یعنی په دې کې احکام او فروع دي. والفرقان او فرق کون کې پمین د حق او د باطل کې. یا والفرقان فرق کون کې پمین د حلال او د حرام کې. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، نو څوک چې حاضر شو تاسو نه د میاشتې ته فلیصمه، نو هغه دې روژه ونیسي. من شهدا یو قول د مفسرینو دا دی شهدا په معنا د حضره سره دی. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دی. نو څوک چې حاضر شو تاسو نه د میاشتې ته فلیصمه، نو هغه دې روژه ونیسي. دویم معنا ذکر کړی د مفسرینو شهدا په معنا د عالم سره دی، او دې کې راانه د ویلې شوی ځکه د هر چا لیدل د میاشتې دا لازمی او ضروري نه دي. من شهدا منکم الشهر څوک چې پوه شو تاسو نه په دې میاشت د روژې باندې په هر طریقه باندې د علم حاصل شو چې د رمضان مبارک میاشت لیدلې شوی ده او د تر دې علم راغې معلومات ته وشوله، نو فلیصمه پس دې د روژه ونیسي، روژه دی ونیسي. نو من
شهیدا په معنا د من علم سره دی. علم خبرېدل د میاشتې بیا برابر خبره ده که په لیدلو سره یې په خپل ویني او که بل چا لیدلی او یو عادل شخص دته اطلاع ورکړي دته معلومات وشي د هغې. بیا دا ځان له موضوع ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی که نه دی معتبر. دی باندې مستقل کتابونه علماو لیکلي دي. د ټولې دنیا دپاره یوه میاشت چې ولیدلی شي په یو ځای کې د نورو دپاره هغه حجت دی که نه دی، اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه دی، نو په هغې باندې مستقل کتابونه علماو ذکر کړي دي. شیخ دوست محمد رحمه الله تعالی هغه یو کتاب لیکلی دی البرهان الساطع فی عدم اعتبار اختلاف المطالع. هغه اختلاف د مطالع معتبر نه دی. ډیرو علماو لیکلی دی اختلاف د مطالع معتبر دی. ومن کان مریضا او څوک چې وینا جوړه او علی سفر نیای په سفر باندې دې کې عبارت کی تقدیر دی ولم یصم او روزه ونیسی یا فافطر روزه یو خړل فعدة من ایام اخر فعليه عدة من ایام اخر. نو لازم دی پاغه باندې شمار کول د ورځو نورو للقضاء د قضا د فراغ ټکی سره وای محکمه تویر. یرید الله بكم اليسر غواړي الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا. ځکه حدیث بخاری کې راغلی دی ان الدین یسر، دین دا آسان دی. دغه سي یسروا ولا تعسروا. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته آسانی کوي ګرانی مکوي. یرید الله بكم اليسر غواړي الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا ولا یرید بكم العسر او نه غواړي الله تعالی په تاسو باندې تنگستیا. ولتکملوا العدة دیر فارج چی پورا کئی تاسو غشمار. مفسرین ذکر کری دی ولتکملوا العدة امرناکم بالآداء والقضاء لتکملوا العدة. اداءن او قضاءن بروجی پورا کوي دیر فارج چی دا غمیاش شکم تعداد دی چاگا پورا کئی که ادام منقل نبی قضاء کئی ذکر لتکملوا العدة. مخی اللہ ویل شهر رمضان میاشت رمضان المکتوب علیکم صیام شهر رمضان اغی وضاحت تو مخی وشو کر نوس با میاشت پر کول غاڑی نو که اداءن دی وقلل خبر اخلاص شولا که اداءن دی ونقلل مثلا 15 روجی دیونی ولی نوال دا خو اللہ ویلو چی تاسو با میاشت روجی نسی وستا 15 روجی ونی ولی نو لیو تکملو العدتا قضا ونی سی چی اغا میاشت تاس پورا کئی اغا شمار پورا شی. امرناکم بالآداء والقضاء لتکملوا العدة او دیر فارا چی پورا کئی تاسو اشمار ولتکبروا الله على ما هداکم او دیر فارا چی لوی اوائی دا اللہ تعالی فاغ طریقہ بانی جی تاسو تے ہدایت کرے دے ولعلکم تشکرون على ما هداکم فاغ طریقہ بانی چی اللہ تعالی تاسو تے ہدایت کرے دے على ما هداکم لتکبروا الله. دې تکبیرون مراد څه شی دی؟ یو قول مفسرین دار چې مراد درینه تکبیرات د عیدین مراد دي. د اخترونو په ورځو او شپو کې تکبیرونه ویل او پای کې د مفسرینو اختلاف د خپل تاسو د فقه په کتابونو کې ویل دي. دا وړو کې اکثر په ورځ باندې د سحر نه تکبیرات ویل کله چې بیا عیدګاه ته ځي د عیدګاه نه چې بیا واپس راځي. بعضی فقها ویلی دي چې دا به نه وای تکبیرات د وړو کې اکثر په ورځ باندې. تاسو فقه حنفي کې ویلی دي. بعضی وایي چې نه وای به نو تاسو د هغې تطبیق عملته کې کړی دی. کم فقهاو چې ویلی دي نه به وای نو د هغې نه مراد دا دی چې په زوره باندې به نه وای. او څوک چې وای چې وای به اثبات یې کړی دی نو هغه وای چې وای به خورو به وای. دا تطبیق شو. د هغه فقه کې چې کومه خبره ذکر شوې د هغه مسله مې درته ویله. بعضی فقهاو د احناف فقهاو ته نسبت کړی دی چې دیو د تکبیراتو د ویلو قائل نه دي او بعض ویلی دي چې وای به نو تاسو ته ما ویل چې باغې کې تضاد نشته دی. کوم وای چې نه به وای نو هغې نفي کړی دا چې جهرن به نه وای او څوک وای چې وای به نو هغه اثبات یې کړی دی نو هغه سرن یې کړی دی په پټه باندې په ورو باندې به وای. او بیا په لوی اختر کې حکم شرعي دا دی چې تکبیرات وای نو په زوره باندې به وای. دا فرق دی. او بیا تکبیرات د ایام التشریق
دا نهم د ذوالحجې د سحر نه واخله تر د 14 د ذوالحجې پورې درش منځونه ټول جوړېږي. نهمه، لسمه، 11مه، 12مه، 5 منځونه دي د ورځې، 20 منځونه شول، بیا 14مې سحر، ماسپښین، مازدیګر، درش منځونه شول. بنا بر اختلاف په اقوال د امامانو اقوال او اختلاف پایږي شته، دلایل هم خپل دیوان شته. دویم قول لمبصرین داري چې علامه هداکم لتکبروا الله على ما هداکم، چې لوی بیان کوي د الله تعالی په هغه طریقه باندې چې هدایت کړی دی الله تعالی تاسو ته. د دین مراد تعظیم د الله تعالی دی. بس یوازې د تکبیرات ویل نه دي مراد، داغي الفاظ دې لپاره چې تعظیم وکړي د الله تعالی په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی ده. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو. دې ذکر شکر نو مراد عمل کول دی په احکام د الله تعالی باندې، هغه احکام چې د مخکې بیان شول. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو، دې لپاره چې عمل وکړئ په دغه احکام باندې مخکې چې کوم احکام تیر شول.